نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو اذا حب الله عبدا حماه الدنيا كما يذل احدكم يحمي سقيمه الماء چا سره چې الله مینا کینو غلط دنیا نه داسې بچ کی لکه څنګه چې تاسو کې یو مریضو چې هغه ته ډاکټر ویلي چې دا وب منس کې یخې به مسکه د غینا غزان بچ کی یو مریض چې کوم دې پرهیز کی د قشان د الله تبارک و تعالی خپل نیکو بندگانو باندې دنیا نه پرهیز کوي د دنیا نه ځان بچ کی لیکن دا خبره بیا وره چې دنیا هغه بد ده چې کوم دنیا کې ته منهمک شې او ته د آخرت نه غافل کړې لیکن که یو دنیا ته د لپاره غټي چې د دې دنیا په ذریعہ سره ځان له آخرت وګټم دنیا مال ما سکوي د حلال مال ما سکوي زبر د حلال روزي خورم الله تبارک و تعالی به مال دی غیب بدلی کی سشی راکی مال به د نیکو اعمالو هغه توفیق راکی ما سکه حلال مال شته الله تبارک و تعالی دی هغه حلال په بدلی کی به مال دی غیب په ذریعہ سره خپل اولاد باندې بخروم خپل اهل و عیال باندې بخروم نو غوبه د حلال روزي خورین الله به د نیک اعمالو توفیق ورکړي ماته ثواب ملاويږي حلال روزي ګټم زب حج له ورشم او حج له زمن الله تبارک و تعالی پیغمبر او الله د غیغت فضیلتونه بیان کړی دي نو حج نه جواب سره اعظم نو ماته به الله د ګناونه معاف کړی دي ادا د مال په ذریعہ سره کیږي دنیا ګټم دی لپاره چې زما په محلي کې به غریبانان وي یتیمانان بوي غریب خلق بوي مسکینان بوي محتاج بوي خپل مال نه واغو سره حلال مال نه واغو سره تعاون کوم او په دې من الله تبارک و تعالی خوشاليږي حلال مال ګټم زکه چې ما سبا روزه روانه ده زه په دې کې سرسایه ورکم غریب سره تعاون وکم حلال مال ګټم په دې من به قرباني وکم حلال مال ګټم دې لپاره چې ما سره مال وي زه وته غریب خلکو سره تعاون وکم زکات به ورکم دا نیت ته حلال مال دې نه ته ګټي دا دنیا بد نه ده دا خو ته آخرت لپاره ځان له تیارې کوي لیکن هغه دنیا بد ده هغه دنیا مزمت بیان شوی دی چې ته آی کې اون خطي او د آخرت اس فکر نشته مس فکر نشته تلاوت فکر نشته کم چې مال راځي دا د حرام دی کړي حلال دی د سود دی کړي رشوت دی کړي غلا دی د پردې حق پکې شته کې نشته دا فکر نشته دی خو صرف راځه بانک جمع کوا بیا ځان بانک اکاونټ کولا کړه دی هغه هم د سود کولا کړه دی چې دې پسې سره نور راځي او سود باندې الله تبارک و تعالی پیغمبر څومره کسانو لعنت دی کړي دې فکر نشته دی سود خور سره الله تبارک و تعالی اعلان جنگ کړ دی هغه ته فکر نشته دی او بس دنیا راشي دا دنیا چې کوم دی ملعونه ده دې دنیا سره الله تبارک و تعالی نه خوخه ده دا دنیا الله تبارک و تعالی نه خوخي نو کومه دنیا چې تا کومه حلال والا دنیا وګټو او څنګه چې صحابه کرام ابوبکر صدیق څخه دنیا وا عمر فاروق څخه بادشاہي وا عمر او سليمان عليه السلام څخه داود عليه السلام له الله تبارک و تعالی بادشاہي ورکړی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله بادشاہ پیدا کړی دی به داغه د دنیا بادشاہ ګرځولې دی دغه شان دا نور رسول الله صحابه کرام عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ انتهایی مالدار صحابي دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ انتهایی مالدار او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مالدار او لیکن مال دی الله په لارې کې لګاو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانه نظر نه جوړول او پاره کې به حدیث درس ورکاو بیا به هغه کوم دی هغه دی الله په لارې کې ورکولا دا څه شی دا مال او لیکن دی الله لارې ول ورکول لپاره هغه مال هغه مزمت نه بیان شوی نه قران کې دی هغه مزمت ته نه په حدیث کې دی هغه مزمت ته دا دی هغه مزمت ته چې مال ګټي لیکن فکر دی حرام او دی حلال نشته دی بیا چې کوم ځای استعمالای هغه زيوم مصرف تاسو د استعمالولو غلط ځای کې استعمالای کوته ویا جماعت کې مدرسې کې څه پیسې دلونه ورکا خپل مال نه کې تعاون وکا دې ته تیار نه دی لیکن کور کې کوی دنشلا او واده شو بیا مبذری دا بیا ډز دي بیا چې کوم ډولونه دي بیا باجی دي ایله لپاره بیا پیسې غاڼ ناراضي هغه لپاره بیا د غاڼ ناراضي ورسو غریب څخه کوم شي مالدار څخه کوم شي چې کوم دای ځان غریب غړي چې زه غریبي مغه څخه به هم پیسې خټیروي لیکن د الله په لارې کې ورکول لپاره بیا نه دا دنیا چې کوم د مزمت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین چې کوم دی هغه منع کړی دا